الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمند اوریدونکو نن به وتاسو ته د الله جل جلاله ډېرې خوشي څلور کلمې یعنی څلور خبرې د انسانیت وتاسو ته در وړاندې سي. لطفا استفاده ورڅخه واخلي او د آخرت ذخیره یې کړئ او خپلې مبارکې ژبې په دغو کلماتو سره لندې وساتئ او پر دغه کلماتو باندې او پر دغه وظیفه کولو باندې دوام وکړئ تر څو چې تاسو د الله جل جلاله محبوب انسانان وګرځېږئ او ستاسو خبرې او ستاسې جملې به و الله ته محبوبې او خوشترینې وګرځېږي. د دې څلورو کلماتو په حواله باندې به د سمره بن جندب رضی الله تبارک وتعالى عنه حدیث شریف د مسلم وتاسو ته در پیش کړل سي. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم. ترجمة: حضرت سمرة بن جندب رضی الله تعالی عنه چې یو جلیل القدر صحابي دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم وفرمایل و الله جل جلاله ته محبوب ترین کلام خوشترین کلام هغه څلور شیان دي. لا يضرك بأيهن بدأت چې په هر یو سره ته شروع کې تا ته ضرر نه رسوي او څه معنا باک نه لري هغه یې ثواب دی. هغه څلور کلمات دا دي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. د صحیح مسلم حدیث شریف دی. مؤمنانو مسلمانانو دا کلمات چون کې ډیری آسانه کلمات دي او معروفی مشهوری کلمات دي، ولیکن د دې حدیث شریف د سنت طریقې موافق هم دغه څلور کلمات چې سبحان الله په دې کلام کې په دې جمله کې تنزیه او صفائی د الله بیانیږي، والحمد لله په دې جمله کې حمد او تعریف او ثنا د الله بیانیږي، ولا اله الا الله او په دې جمله کې توحید د الله بیانیږي، والله اکبر او په دې کې جلال او لوی د الله تبارک وتعالى بیانیږي. چونکې دغه کلمات پر عظیم امور باندې مشتمل دي، لہذا و الله تبارک وتعالى ته د بشریت او د انسانیت په تمامو کلامونو کې او په تمامو خبرو کې و الله ته دغه جملې په دلیل د دغه حدیث شریف دا و الله ته محبوب دي. نو مؤمنانو مسلمانانو راشي چې موږ او تاسو هم دغه محبوب ترینی کلمې او جملې چې الله ته خوشی ترینې دي دا موږ پر خپلو ژبو باندې جاری او ساری وساتو ترڅو د آخرت یو لویه ذخیره مو وګرځېږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.